د دغو مرستو د ویش پر مهال شمالزونکي د سرې میاشتې مرستیال وویل چې د هیواد د کورنیو چارو وزارت له لورې د بلخ والي په همکارۍ د بېوزلو یتیمانو او د پاکستان هیواد څخه د راستنه شوو افغان کډوالو سره د 10 قلمه ژمنیو توکو مرسته وشوه. وزارت داخله د طرف څخه کومک شوی دی. محترم مقام په همکاري د والي صاحب اجوپا صاحب په همکاري باندې دغه شی د ژمي دپاره چې د دې بېوزلو او بېچاره خلکو او هغه مهاجرین چې د پاکستان سره راستون سوي دي په ظلم او په جبر سره د هغو ته د ژمي 10 توکي شی ورسېدی چې هغه کې مثلا پټوان دي، پنډ کوټونه دي، بوټونه دي او دوه کمپلان دي، توسان او دغه دي کپړې دي، 10 ګازه کپړې دي، 2 قسمه. د ښاغلي زبیر په وینا د بلخ والي په هدایت د سوداګرو، صنعتکارانو او ولس په همکارۍ سره د ژمي پر رسیدو د بلخ ولایت ټولو بېوزله او غریبو کورنیو سره د مرستو لړۍ روانه کړې ده چې د یوې منظمې پروسې له لارې به د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ورته ورسول شي. نور د ژمي پر رسیدو سره والي صاحب محترم کومکونه ډېر زیات وکړل چې زموږ د ولایت محترم تجارانو صاحبانو هم ډېر کومکونه وکړه په دې ولایت کې د مهاجرینو سره چې هغه ډېر زیات کومکونه وکړل. الله پاک خیر ورکړي. بلخوا هغه کسانو چې دغه مرستې ترلاسه کړي د افغانستان د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مننه وکړه او ویل چې دوی هم په هر حالت کې د اسلامي امارت تر شا ولاړ دي. د امارت نه خوشحاله یو وروره، امارت نه موږ خفګان نه لرو وروره، امارت موږ ته وروره امنیت راوستی، قراري راوستی ده، هغې راوستی ده وروره. موږ په دې کې امارت نه ولې به خفه کېږو؟ امارت نه که هی که نه موږ وروره د امارت نه دفاع هم کوو وروره. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له یوې خوا د پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ویستلو د بهیر پیل او له بلې خوا د ژمي یخ موسم په رارسېدو سره خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې د اسلامي امارت له خوا ورته د مرستو رسولو لړۍ دوام لري.